السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلکه ته چیرې وې؟ ستا له لاسه ما برای ماښام د خوب ټکی نه دی کړی. دلې وم چیرې وم؟ یوه ورځ ستا نه ده دلې وې کله ګرد ماښامه ستا کمرې د ښکاره کېدم ته نه وې. ته سره به زه سم حساب کوم ته د هغوی نه سمه شې. دا بیا و د هلک ته څه غرضی دی چې دا چې بیا غږ دی بیا دعوا د جوړه کړې ده. یو خو ستا هر ورځ بچی دی موږ ستا له بچۍ ستړي شو. څه کیسه ده زویه؟ د دغه لالا د هر ورځ پر موږ غرژی دی دا کور به زه ورېلک. و څه یې څه ته چیرې تللی وې چیرې تللی وې نو څنګه دې تللی چې زه ژوندی یم تا له څوک لاس نشي درللی. ته بېغمه ګرځه وما باته دلته راسه. نه بابا ته د هلک ولې غمه یې؟ دا هلک ګرده شپه ورکي دا عمر د دغه د چکرو دی. پر د هلک مخوا به دیږي بچیه پر د هلک ډېر مه تنګوه. پلاره د دې معاشرې تا ته پته نشته خود به دا خبرې کوې. ای معاشره بیا سړی خواره دي یتیم خو نه دی در پاته تیاره خو زه ژوندی یم بیا. نو څنګه یاران نن له پکنیک خوند واخلي؟ زبردست یاره ډېر ښه خوند یې وکړي. یاره له نن پکنیک مو خوند واخلي. نو درځو یاران یا ته چټۍ کو؟ واقعي هم دا خو ډېر ټیم تر شوی دی خو راځو ناوخته یو. یاره نن پکنیک ډېر خوند وکړي یاره. وجاته ټیم د خوب دی وجاته به ځو. درځو جاته ځو درځه درځه. دا سپین شی چیش دی زپره؟ ها هغه تیری شه ته زه موټر ودرم. بارکه خوله خلاصه کو. و دې وګورو څوک دی؟ هغې د بابا ته خو ورور دی. تا ما سره نمبر شته ته ټلیفون لاو که هله هلو هلو شمس خانه خیر دی چې په دا نیمه شپه د ټلیفون راوکړې؟ بابته یار له خوبه مو وایي سیاستي ورور دلته اکسیډنټ کړی دی په شا کې اوس دلې پروت نه ورسوه هسپتاله بیا ووشو یار. ته را روان یې؟ هو را روان. راکاږ نه لکه لیزخه یه کار وکړه چې وارې ورور راشي بیا به ګورو. ورور راشي ولې په یار کاټي له څه چنګ کوي ورور ور بیلک دا خو دوی مړ یار دا ختم دی. اخ ظالمانه یم څنګه یې رنګه کوئ ای خوښ یې وینډي یاره ډېرې لپاره ستړی او ایله چې مو مسلمان شو دا خو دغه پټال دی. د خولې وینه راغلې دی. یاره ډېر ظالمان کړ. پای برغر کې څه کړی دی؟ داسې بل ځای وځلی یاره یا دلته خو وینې پرتې ولیدل یا له بله ځایه ته ماته ورور بې راشي ته ودرې بیا ورور راشي راوړې
بس خیر دی موبایل الله ورور که تاسو ما خبره منلګي والله الله مبارک نه الله ورور که تاسو ما خبره منلګي والله پلاره د دې مشرې تا ته پته نشته خود به دا خبرې کوي بابا الله تا ته ناځاوي دغه حالې دی شمسه ته ما مول بشری پس دروا راځه خدا کلی زندگی زه پرته درسته زه به د لې ورسره کښېنم صحیح دی وزه ته موټر در روان کړه صحیح نو کتونکو کومو دغه اصلاحي ویډیو خوښه سوه له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړاستئ او د نورو شو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره کلاسي پلاس څانګه پیج لایک کړئ او د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب فتحه ده په انګریزي ولیکئ KSF څانګه او تاسو خپل قیمتي نظرونه د تبصرو له لارې راسره شریکولی ساستئ مننه